زمیر خان روان شي. مساله صاحب روان مسافري د ډېره ګرانه ځان لارې مل شي. ډېره مننه. مسافرۍ له روانېږي، خدای دې دا شپه در باندې نه صفا کوي. واه مسافرۍ له درنه لاړم، هغې ته وایه چې روان دا زه چې د یارانو نه خفه یم. یارانو کوټسکې شامل شم په یاره په ژړا درته نه کوم ملګرو زمیر خان زمیر مسافرۍ له روان دی او په ایرپورټ کې را سره ملو شو. په خیر علي راته وایو غاړه مې بل نه ورکړې زه غاړې واړه کته او دا سلام الله را وسلام الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. او دغه دی کې کیده بس راځه ته پیدل لاله څنګه جلدی یار دا ټول بالته ودن ویډیو کوم حاضر صحیح څو شعر دي چې د ښار یارۍ لتلا آسان کار نه دی، مسافرۍ لتلا آسان کار نه دی. واړه بچي مې په ژړا پرېښي دي، مور او داجي مې په ژړا پرېښي دي. بلها کسان نانه خفه پاتې شو، خواږه یاران نانه خفه پاتې شو. ای د ایرپورټ په دروازه ولاړه، راځه راځه زما په زړه ولاړه، ای زما شعر زما په خوله ولاړه. قسم په خدای چې قسم په خدای خفګان له نه ورکوم، بس خو یو دی خفګان له نه ورکوم. ابۍ داجي خفګان له نه ورکوم، واړه بچي خفګان له نه ورکوم. مسافري هلته په نه راکوم، زه مزدوري هلته په نه راکوم. زه مزدوري هلته په نه راکوم، مړه خواري هلته په نه راکوم. که د کفیل سره په کار کې یمه ګوره دیاړي هلته په نه راکوم. که د کفیل سره په کار کې یمه مړه دیاړي هلته په نه راکوم. مسافرۍ له ښه په نه راځم، د ښار یارۍ له ښه په نه راځم، زه مزدورۍ له ښه په نه راځم. زما په لاسو کې بنګړي نشته دی، زما په لاسو کې بنګړي نشته دی، خو ستا په ژوند کې زندګي نشته دی، په زندګۍ کې خوشحالي نشته دی. مسافرۍ له مې بیا هڅه وکړه، مسافرۍ له روان شوی یمه. زما سالاره زما خوږه یاره، کور کې واړه مې په ژړا پرېښي دي، کور کې واړه مې په ژړا پرېښي دي. چې په څه باندې راوتې ده د کوره پوښتنه، جواب راکړه زه غواړم که نه روره پوښتنه. زما شعر بې معیاره دی، ادب ته نقصان دی، خو په سټیج باندې به نه ګډېږي نوره پوښتنه. زما شعر بې معیاره دی، ادب ته نقصان دی، خو په سټیج باندې به نه ګډېږي نوره پوښتنه. پلو قدرې چا ونه لید صاحبه په قلار شه، پلو قدرې چا ونه لید صاحبه په قلار شه، په یو کور کې اوسېږي به بېروره پوښتنه. او پلو قدرې چا ونه لید صاحبه په قلار شه، په یو کور کې اوسېږي به بېروره پوښتنه. او پنجاب کې یې ورکړې د پیسو په لالچ ولې، پنجاب کې یې ورکړې د پیسو په لالچ ولې، خفه د اوس بیخي د پلار او موره پوښتنه. ٹھیک ده مهرباني بس باقي خاصم چکر دی. باچا خان ایرپورټ او د پښتنو زه په ایمان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې، ته په ایمان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې، په ما د ګران د فلسفې نه وزه ورک پدې کې. زما پښتونه په چمړه کې به دې وینې وسکي، زما پښتونه په چمړه کې به دې وینې وسکي. د باچا خان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې، زما پښتونه په چمړه کې به دې وینې وسکي. د باچا خان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې. زما په شعر کې د معیار اډوسه پاتې نه دي، د غني خان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې. زما په شعر کې د معیار اډوسه پاتې نه دي، د غني خان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې. او اوس ته په مخ تیر سری راغله لته څه پړاوې، زار شم قربان د فلسفې نه وزه ورک پدې کې. بس کافي دي. او دا ستاسو ملګری دی، زه به شعرونه دي هم ریکارډ کوم، د دې تعارف تاسو په خپلو کې. سهیل محمد سهیل لنډ غونډه کې غزل ووایه. خوب چې د لالي راځي خیال مې تختوي راځي، خوب چې د لالي راځي خیال مې تختوي خیال چې د لالي راځي خوب مې تختوي راځي. دلته امن نه غواړي، دلته څو سړي راځي. او سالار صاحب سختې به وژلي یو راته چې راځي سختې به وژلي یو راته چې راځي. خپل څوک زړه ته نه پرېږدم، ماله دې پردي راځي، خپل څوک زړه ته نه پرېږدم، ماله دې پردي راځي. او زه چاته لاس نه نیسم، سوال له زندګي راځي، زه چاته لاس نه نیسم، سوال له زندګي راځي. راشه سهیل ښه نه دی، خلک ورلزي راځي. ډېر زمیر خانه مسافرۍ له روانې که چکر له روانې؟ مسافرۍ له نو بس تا خو واسې زما خواږه یاران دي هلته، اجمل دی، اقبال یوسفزی دی، هلته هغوی له اقبال یوسفزی دی، اجمل دی،
امتیاز به دی نثار دی بلا مرګري دی دا وی خپل رواني نبیل خان روان شي مثلا څنګه روان مسافري د ډیره ګرانه ځان لارې مشه ډیره مننه مسافرای له رواني کې خدای دې راش قدر باندې نصفا کوي واه مسافرای له درنه لاړم هغه توانه چې روانه نازه چې د یارانو نه خپای ما یارانو تاسو کې څنګه یاره په جړا درته